بسم الله الرحمن الرحیم. عباد الرحمن مهربان یم. د سکل بیلډ صفحې درنو ملګرو د وعدې سره سم مو دا د پروژې د مدیریت په هکله درس برابر کړی. هیله ده چې مفید تمام شي تاسو ته او یو څه ګټه ترې واخلئ. راځو پروجیکټ منیجمنت یا د پروژې مدیریت ته. مخکې له دې چې اساسي موضوعاتو ته داخل شو یو څه اصطلاحات تعریفوو. اول PMI یا پروجیکټ منیجمنت انسټیټیوټ دا د پروژې د مدیریت په برخه کې یوه نړیواله منل شوې اداره ده. دوی د پروژې د مدیریت په هکله سټنډرډونه جوړوي، کتابونه لیکي، سیمینارونه برابروي، ټرینینګونه ورکوي. دغه اداره په 1969 میلادي کال په امریکا کې جوړه شوې ده او دا اداره د PMBOK یا پروجیکټ منیجمنت باډي اف نالج په نامه یو کتاب لري چې مختلفو وختو کې وخت په وخت دوی دا کتاب اپډیټ کوي. تر اوسه یې 6 چاپ راوتي دي. وروستی چاپ یې دغه 2019 کال په سپتمبر میاشت کې چاپ شوی دی. په دې کتاب کې د پروژې د مدیریت په هکله مکمل معلومات شته دي. همدارنګه دا د PMI اداره د PMP په نامه یا پروجیکټ منیجمنت پروفیشنل په نامه یو امتحان لري چې دغه امتحان نه وروسته یو سرټیفیکیټ ورکوي د PMP. دا نړیوال منل شوی سرټیفیکیټ ده، معتبر سرټیفیکیټ ده. د PMP په هکله به وروسته انشاءالله تفصیلي خبرې وکړو چې څه وخت اخیستل کېږي د امتحان، څه فایده لري، څه اهمیت لري. نو دغه اصطلاحاتو چې وروسته به زموږ په درسونو کې ډېر تکراریږي، د دې لپاره مو مخکې له مخکې نه سره شریک کړل. بل زه هم چې کله کومې ویډیوګانې برابروم یا درسونه برابروم نو ډېره استفاده له همدې PMBOK څخه کومه، خصوصا د موضوعاتو تسلسل مې له همدې کتاب څخه راخیستی ده. د پروژې مدیریت یا پروجیکټ منیجمنت کې 10 بخشونه شامل دي یا 10 برخې شاملې دي یا 10 مدیریتونه شامل دي چې هغه د پروجیکټ انټیګریشن منیجمنت ده یا د پروژې د یووالي مدیریت، پروجیکټ سکوپ منیجمنت یا د پروژې د هدف یا محدودې مدیریت ده، پروجیکټ ټایم منیجمنت ده چې په دې ټایم منیجمنت کې مثلا کریټیکل پت میتود راځي، پیرت راځي، سکیجولینګ راځي او داسې نور موضوعات. بل کاسټ منیجمنت ده، کوالټي منیجمنت ده، هیومن ریسورس منیجمنت ده، کمیونیکیشن یا د ارتباطاتو مدیریت ده، رسک یا د خطرونو مدیریت ده، د تدارکاتو مدیریت ده، پریکیورمنت او سټیک هولډر یا د ذینفانو مدیریت ده چې هر یو باندې به انشاءالله تفصیلي خبرې کوو. مخکې له دې چې دې موضوعاتو ته داخل شو باید یو څه تعریفونه واخلو، په هغه تعریفونو باندې ځان پوه کړو، بعد له هغې نه به هغې موضوعاتو ته داخلیږو. مثلا پروژه څه ته وایي، د پروژې صنف بندي ده، د پروژې د ژوند دوران دی، د پروژې محدودیتونه دي، د پروژې د مدیر وظیفې دي، د پروجیکټ منیجمنت پروسې دي یا مثلا بریالۍ پروژه او کامیابه پروژه کومې پروژې ته وایي. په دې باندې سره غږیږو. اول لادو پروژې ته. پروژه د فعالیتونو یو مجموعې ته وایي چې د یو مشخص هدف د لاسته راوړلو لپاره ترسره کیږي. یعنې دلته دوه نقطې مهمې دي. یو دا چې پروژه د فعالیتونو مجموعه ده او دوهم دا چې هدف مشخص ده. که هدف مشخص نه وي نو هغه ته موږ پروژه نشو ویلی. فعالیت یا اکټیویټي څه ته وایي؟ د پروژې په اجرا کې تر ټولو کوچني واحد ته فعالیت یا اکټیویټي وایي. مثلا قلبکاري یو اکټیویټي ده، سیمتاوي، کانکریټ ریزي، کندانکاري، رنګمالي، دا هر یو اکټیویټي ده. بل هر اکټیویټي ځان ته یو ډیوریشن یا د فعالیت موده لري. دغه د فعالیت موده یا ډیوریشن هغه وخت ته وایي چې دا کار پکې ترسره کیږي، چې دا کیدای شي کمه یا زیاته وي خو صفر او یا بېنهایت کیدلی نشي. یعنې هېڅ ممکنه نه ده چې وخت د صفر شي یا د بېنهایت شي د یوې اکټیویټۍ په خاطر باندې. منابع یا ریسورس څه ته وایي؟ هر هغه څه چې د یو فعالیت د ترسره کولو لپاره ضروري دي هغه د منبع په نامه یادیږي، لکه انسان، ماشین، تجهیزات، مواد، وخت، پیسې، دا ټول په منابعو کې راځي.
بل د پروژې حاصل یا آوټپوټ اف ا پروجیکټ دی. کله چې یو پروژه ترسره کیږي طبعا چې یو حاصل ورکوي. دا حاصل کېدای شي د یو پروډکټ یعنی یو محصول په شکل باندې وي چې هغه د فزیکي وجود ولري، لکه یو پل جوړیږي هغه فزیکي وجود لري، یا مثلا یو سړک جوړیږي یا یو تعمیر جوړیږي، دغسې دا محصول ده. کېدای شي د یو پروژې حاصل هغه خدمات وي، یعنی هغه د محصول نه وي، فزیکي وجود نه لري، یا کېدای شي د یو پروژې حاصل خدمات هم نه وي، یوه نتیجه وي. مثلا د انتخاباتو په خاطر باندې یو کمپین ترسره کیږي، دغه کمپین په خپله یوه پروژه ده چې یوه نتیجه لري. هغه نتیجه څه شی ده؟ نتیجه دا ده چې د یو مشخص کاندید موافق کسان زیات کړي او هغه ته رای راټولې کړي، دې لپاره ترسره کیږي. دا د پروژې حاصل ده. بل د پروژو صنف بندي ده. پروژه نظر مختلفو خواصو ته، مختلفو مواردو کې په مختلف ډول باندې موږ تقسیم بندي کولی شو، صنف بندي کولی شو. مثلا نظر اندازې ته غټه پروژه ده، متوسطه پروژه ده، وړه پروژه ده. البته دا غټوالی او کوچنیوالی د نظر بودیجې ته ده. کېدای شي بودیجې زیاتې، بودیجې متوسطې، بودیجې کمه وي. مثلا هغه مختلف نظرونه دي په هغه کله باندې. ځینې کتابونو کې وایي چې کوچنۍ پروژه هغه ده چې له $3 ملیونه څخه بودیجه کمه وي، متوسط هغه ده چې له $3 ملیونه څخه تر $10 ملیونه پورې بودیجه ولري، او لویه پروژه هغه ده چې بودیجه له $10 ملیونه څخه اضافه وي. بل نظر ترکیب ته مغلق پروژې لرو، بسیط پروژې لرو. ځینې پروژې په خپل ترکیب کې ډېرې مغلقې وي، یعنې ډېرې مشکله وي، او ځینې ساده پروژې وي، بسیطې وي، مشکله نه وي. نظر محصول ته پروژې لکه مخکې چې ذکر شو، کېدای شي محصول جنس وي، خدمات یا نتایج وي. نظر بخش ته یعنې مثلا ساختماني پروژې لرو، تحقیقي پروژې لرو، لکه د یو موضوع په باره کې تحقیق ترسره کیږي. اقتصادي پروژې لرو یا اجتماعي سوشل پروجیکټس لرو. بل کارونکي دي، یعنی د ځینو پروژو کارونکي کېدای شي معلوم وي، د ځینو پروژو کارونکي نامعلوم وي، څوک چې استفاده ترې کوي هغه نامعلوم وي. همدارنګه نظر منابعو ته ځینې پروژې د ځینو پروژو منابع کم وي او د ځینو پروژو ډېر زیات منابع لري. نو نظر مختلف خواصو ته مختلف تقسیم بندیان لري پروژې. نو انشاءالله په لومړي درس کې دومره کفایت کوي، نور به درسونو ته همداسې ادامه ورکوو. هیله مې دا ده چې دغه ویډیو در سره شریکه کړئ. بل که کومه تبصره، کوم نظر او یا نیوکه ولرئ، په ډاډه زړه له موږ سره شریک کړئ. ستاسو نیوکې موږ ته لا حوصله راکوي او ډېره زیاته مننه.